هغه به چې ګلادي سهار ما سره 9 بجې کېنې مونږ به اکسیې نومره غواړو هغلته ډي سي اف آفیس ته ډي سي اف موجود وي هغه نه بس تاسو چې کوم پرسن ایم پي ګان دي عام د دې عوامي نمایندګان دي ستاسو د خلکو ټاکل هغه به مونږ ټول راجمع کړو هغلته به یې شکیل مونږ له به دا مسله حل کړي یا به مونږ له د دې مسلې حل راکړي او که حل نه نو مخکې له عمل کې به انشاءالله زه هم ستاسو په طرف ٹھیک شو ایکشن نه دی تر لاین ډپارټمنټ کې د ایگزیکټیو کمشنر دی هغه تر ایکشن تاسو سره په خپل خبره مو شروع کړئ او ورته غلطه اے سرو دا سلور څنګه جوړ د مونږ نه سره دا سره ودا روغاني سه په موږ زما یو خبره و روغاني سه په مودا مو ټول موږ ورته سلور ډینګي زه هغه ناصاف نه چې کوم راغلی ما او بل کار بستنه مستاسو دا عوامي خدمتونو کارونه هغه نظر راغلی مونږ مې نه کړ تاسو دلته ولاړې ما زه د اکشن نه کوم تاسو طرفداري چې تاسو دا وایي کاغه دا کار کړی غلطه کړی دی تاسو ګله به زه په خپل الفاظ او تاسو د کوم الفاظ دي نه سختینو الفاظ کې بس تاسو صحیح شو او موږ بدل کې وزن دي سي سي سره لیکل کوو موږ تاسو سودا نه کوو د دې زندګي بچا چې دی هغه ډي سي اکسین نه وي زندګي بچا نه دی ډي سي سي په سبا خپل دفتر ته اکسین نه وړي موږ ولې د سي سي چې دی د ډي سي د طرف نه راغلی صحیح شو دا زما دا خبره واورئ سبا به زموږ سره اے سی سی پالتي زموږ سره یي او دا به زموږ خبره به هم دا کوي داسې ده تاسو کې کم کس چې اوس ووایي یو منټ چې مونږ څلور ګنټې هلته اکسین دفتر ته ناست وو هغه ما ته دا خبره وکړه نو تاسو خپل لنډې دي ډي سي اف آفیس ته راغلي یې کوم ایسي دي تاسو راغلي یو ګوره د یو منټ ستاسو چې دغلته څه مسلې راشي زه هم د دې ځای نوماغی یم داسې نه د دې علاقې څه مسله راشي ایسي دفتر ته راځئ که نه بیا مونږ ایسي چوته وینا کوو تاسو کوم کس مونږ هغه کس ګناهګار کې چې د ایسي دفتر ته راغلي چې ما سره اکسین دا کار وکړو بیا ډي سي اف ته خبره اے سی سی اف ته مونږ ته بس اے سی سی اف چې مواري اخلي زموږ سره بس نمایندګي کوو تاسو به زموږ خبره اورئ بایي راغلی دی د الله په نظام زما دا خبره واورئ دا ټول انتظامي کیو چلوي چې دا خپله خبره کوي شورې ډېر کوي او وایي سبا به زه ستا سره په دې احتجاج کې ولاړ یم چې ستا خبره حل نه شي نو زموږ نه خو نه دا رودونه چا نیول دي نه دا لارې چا نیول دي بیا به راوځو که نه ولې به دې خبره زمونږه سرجي په تاسو باندې دا یقین لکه د دې خلکو زمونږ در باندې شته د دې خلکو در باندې ولې نشته زمونږ ستاسو نه مخکې چې کوم اے سی صاحب او حضرت بلال صاحب به ذمهواري واخیسته په رباط کې او هغې ویله وایي تاسو له زه په ذمهوارۍ باندې ستاسو سیسټم برابروم بیا به ډي او صاحب راوغوښتو ډي سي دفتر ته نو اوس چې اکسین دی اے سی صاحب کومه ذمهواري واخیسته نو د هغې په هغې باندې موږ 100% مطمئن یو او موږ به سبا لاړ شو د دې سره به کینو اے سی صاحب به ولګي موږ به اکسین صاحب راوغواړي که اکسین صاحب نه دا سرجي به موږ د لاس نه ونیسو او موږ به په اکسین صاحب پسې بوځو که د هغې نه پس زموږ دا خبره ونه شوه نو سبا چا وړه نه سبا به بیا خبره واورئ تا خبره خو واورئ سرجي نوی راغلی دی واورئ سرجي نوی راغلی دی هغه وایي زه پول ذمهواري علم خبره یوازې छुट्टियां नहीं से छुट्टी हमारा अख्तर को ड्यूटी अच्छा छुट्टी हमारा दादा साहब पूरा नहीं बस कुछ दिया